د قرآن کریم اتشپیتم سورت سورت القلم سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 50 آیات او 2 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. نون یعنی دا د حروف مقطعات یعنی د هغو حروف څخه دی چې په معنا باندې یو الله جل جلاله ښه خبر دی. قسم دی په قلم او په هغه څه باندې چې دوی لیکي یعنی تر قیامت ورځې پورې چې ته نه ای محمد صلی الله علیه وسلم په نعمت یعنی په فضل او انعام د خپل رب جل جلاله سره لیونی یعنی ته لیونی نه او بشک خاص تعالی ای محمد صلی الله علیه وسلم خامخا اجر یعنی بدلا او ثواب دی به انتها یعنی نخلصیدونکی او بشک ای محمد صلی الله علیه وسلم خامخا ته پر لوی اخلاق باندې د دین یعنی ډیر لوی اخلاق باندې ته او بشک ای ته ای محمد صلی الله علیه وسلم خامخا پر هغه خویونو او اخلاق باندې د دین چې هغه ډیر لوی دی. نو ژر دی چې وبوینې ته او وبوینې دغه منکران دغه انکار کوونکي یعنی کافران چې کوم یو له تاسو څخه پر لیونتوب باندې دي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. بشک ربسا یعنی الله جل جلاله هغه ډیر ښه خبر دی هغه چا یعنی هغه کس باندې چې هغه گمراه شوی دی د الله جل جلاله د لارې څخه او هم د الله جل جلاله ډیر ښه خبر یعنی پودي پر هغه لار پیدا کوونکو یعنی هغه کسانو باندې چې په هدایت باندې دي. نو ته اطاعت مکوه یعنی خبره ممنه د هغه کسانو چې هغه درواغ جنان یعنی درواغ ویونکي دي او دی دا خوشوي یعنی دا کافران کچیر ته دی سره نرمي وکي نو دی به هم ستاسو سره نرمي وکي یعنی کچیر ته ودی ته نرمي وکي یعنی در بعض شرعي احکام ورته سي نو هغه هم نرمي کوي د خپل شدت ستا په باره کې یا د اسلام په باره کې کموي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته خبره ممنه یعنی اطاعت مکوه د هر هغه کس چې هغه ډیر قسم خوړونکی یعنی قسم اخیستونکی دی سپک انسان دی عیب ویونکی وي یعنی د یو چا عیبونه او غیبتونه کوي او د هر فساد په نیت باندې خبرې ګرځوي او شاوخوا یې خپروي یعنی شیطانت کوي او دا خبرې یو بل ته وړي او د هر هغه چا اطاعت هم مکوه چې هغه د خیریه کارو لره سخت منع کوونکی وي او ډیر تجاوز کوونکی یعنی ظالم او ډیر ګناهګار هم یعنی د دغو کسانو اطاعت هم مکوه او د هغه چا اطاعت هم مکوه چې په باطل سره دی جګړې یعنی جنگونه کوي او د دغو خاصیتونو سره سره دغه کس یعنی بے پلار نامعلوم وي یعنی دی حرامزاده وي. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. او دغه ټول ناوړه اعمال چې د کول د دې لپاره چې و دی خاوند د مال او د زامنو کله چې ولوستل سي یعنی وویل سي پر د باندې آیاتونه زموږ یعنی د قرآن کریم آیاتونه پر وویل سي نو بیا دغه کس وایي چې دا قصې یعنی دا نقلونه دي د پخواني خلکو. سنسمه على الخرطوم
إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. نو ډیر ژر دی چې داغ بکشې شول سی پر پزه باندې د پاره د دې چې دی په دې سره وپېژندل سي. بېشکه موږ وازمویل دی یعنی دغه د مکې کسان موږ وازمویل لکه څنګه چې مو وازمویل یعنی امتحان مو کړل هغه خاوندان د باغ. هغه کسان کله چې قسمونه واخیستل او دوی دا خبره وکړل چې خامخا به دوی دغه د باغ میوې پوره کوي، په هغه اول کې د سهار یعنی سهار وختي به دوی دغه میوې د دې باغ پوره کوي او انشاءالله یې ونه ویل او دغه اقدام یې وکړي. فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. نو الله جل جلاله نازل کی پر دغه باغ باندې یو تواب کون کی یعنی یو ګرځیدون کی یو بلا او افت ستا د رب له طرفه څخه په داسې حال کې چې دی بیدوه نو وګرځېدي دغه باغ یعنی تر سهاره پورې دغه باغ داسې وګرځېدي لکه ریبل سوی کشت. نو کله چې بیا دی سهار راکښېنستل نو یو بل ته غږ وکړي یعنی اوازونه یې وکړل د سهار په طرف کې یعنی سهار وختي یې د اواز وکړي یو د بله چې تاسې سهاروالي وکړي یعنی وختي ورسي و کښتونو خپلو ته کچیرې تاسې یاست پرې کوونکي د دې باغو یعنی شکوونکي کچیرې تاسې غواړئ چې د باغونه وشکوئ نو تاسې سهار وختي ورسئ. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. نو کله چې دغه کسان ولاړل واخپلو باغو ته د پاره د دې چې دوی دغه باغ وشکوي نو ولاړل دوی یعنی دغه کسان چې د باغ میوې شکولې ولاړل او دوی په خپلو منځو کې پټې خبرې کولې او خبره یې دا پټه کول چې داخل نسی و باغ ته نن ورځ پر تاسو باندې یو مسکین یعنی یو محتاج کس و تاسو ته باید در نسی چې تاسو باید ټولې میوې وشکوي. او دوی سهار ولاړل په منه د فقیرانو سره حال دا چې دوی قادره وه یعنی دوی ولاړه په دغه نیت باندې و دې باغ ته چې میوې وشکوي او فقیران منع کړي یعنی دوی ته دغه شی ورنه کړي و هغو ته ونه رسېږي او د مسکینانو حق ورنه کړي د دې باغ څخه. نو کله چې باغ ته ورسېدل نو کله چې یې باغ ولیدي نو باره یې وویل چې بېشکه موږ خامخا لاره ورکه کړې ده د خپل باغ یعنی دا خو هغه ځای نه دی ځکه هیڅ شینګیا او هیڅ شی نشته په دې باغ کې بلکې موږ په خپله محرومه یعنی بې برخې سوي یو. یعنی کله چې دوی هغه ځای ته ور ورسېدل باغ ټوله ونه ټوله داسې و لکه په یو افت چې وال سوی و بالکل دوی دا ویل چې دا به هغه ځای ګرسره نه وي. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نو ویل هغه منځني کس یعنی هغه بهتره په دې کې هغه دا خبره وکړل ایا مانو ویلي و تاسو ته چې ولې تاسو د الله جل جلاله تسبیح یعنی الله جل جلاله تاسو نه یادوي. نو هغه ټول د په جواب کې ویل چې پاکي د الله جل جلاله لره چې رب زموږ دی بېشکه موږ وو ظالمان یعنی خپل موږ ظالمان. نو بیا مخ واړوي ځینې د دوی پر ځینو نورو باندې یو بل یې ملامتوه په دغه عمل کې چې ول ته ملامت یې او بل ویل چې ته ملامت یې. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا راغبون كذلك العذاب
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نو ویل دغو کسانو چې آی افسوس خرابی یعنی هلاکت یو موږ لره، بېشکه موږ وو د حد تیری کوونکي یعنی موږ تجاوز کوونکي وو. ښایي چې رب زموږ دې موږ ته بدله راکړي د دغه باغ خیر در دې یعنی در دې بهتره بدله راکړي. بېشکه موږ خپل رب ته رغبت کوونکي یعنی رجوع کوونکي یو. نو الله جل جلاله وایي همداسې عذاب دی په دنیا کې، یعنی دا د دنیا عذاب دی چې پای لري، او د آخرت عذاب چې دی هغه ډیر لوی دی. کاش چې دی پوهېدلی، یعنی د آخرت عذاب چې دی هغه نه ختمېدونکی دی. نو د دې آیاتونو مطلب تاسو چې د مکې خلکو ته پکار دا ده چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعثت سره د هغه په نبوت سره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قدردانی وکړي او پر هغه باندې ایمان راوړي. دا کېدلی شي چې الله جل جلاله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو بل ملک او بل وطن ته هجرت لپاره ولېږي او د هغه ځای خلک هغه پر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړي او د مکې خلک ټول محروم سي د ایمان څخه، لکه څنګه چې د باغ کسان چې و د مسکینانو د غریبانو د حق د ضایع کولو د نور کولو په خاطر باندې د خپل مالو او د خپل باغو او میوو څخه ټول محروم کړل سول. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كيف تحكمون. بېشکه د پاره د متقیانو یعنی د پاره د بیریدونکو انسانانو چې د الله جل جلاله څخه بیریږي په نیز د رب د دې جنتونه دي چې ډک د نعمتونو څخه وي. آیا نو وګرځو موږ مسلمانان لکه مجرمان؟ یعنی موږ مسلمانان د مجرمانو کسانو او کافرانو په رقم وګرځو، یعنی دواړو ته برابر یو قسم اجرونه او ثوابونه ورکو په آخرت کې؟ څه پیښه ده تاسو ته، یعنی څه سوي دي په تاسو باندې، څنګه حکم او فیصلې کوئ تاسې؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. نو آیا ستاسو د پاره داسې یو آسماني کتاب سته چې تاسو پکښې دغه مساوات او دغه برابروالی وایاست؟ که چیرې تاسو داسې یو کتاب وي ستاسو سره، نو یقیني ستاسو د پاره په همدغه کتاب کې هغه اصل لیکل سوي دي چې تاسو یې د خپلو ځانو د پاره خوښوئ، یعنی یقیني ستاسو د پاره بیا دغه فیصلې مناسبې دي. آیا ستاسو د پاره پر موږ باندې داسې عهدونه یعنی داسې قسمونه سته چې تر قیامت ورځې پورې رسېدونکي وي او هیڅ نقض یعنی د ماتوالي احتمال نه لري؟ که داسې وي چې تر قیامت ورځې پورې داسې عهدونه یو شی وي پر موږ باندې، نو ستاسو د پاره هغه شی ضرور یعنی واقعیت لري. په کوم شي چې تاسې حکم کوئ او ځان ته اثباتوئ یعنی ثابتوئ، دا یقیني حقیقت لري، یعنی دغسې ثبوتونه تاسې نه لري. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې څخه پوښتنه وکړه چې کم یو د دې څخه په دوی کې پر دغه خبرو باندې چې دوی ته داسې یو ثبوت ستا د دې ذمه او د دې تعهد کوي او دغه ذمه پر غاړه اخلي، آیا ستا دوی لره شریکان؟ نو را دي ولې هغه شریکان خپل که چیرې وي دوی رښتیا ګویه یعنی رښتیا ویونکي وي، نو دوی خپل شریکان هم راولي، بلکې دوی لره دغسې یو ثبوت نسته. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. او یاد کړه هغه ورځ چې الله جل جلاله په امر د غټې سختۍ څخه لسوالي وکړی سي او راوبلل سي دغه کافران د پاره د دې د خجالت د پاره د سجدې کولو، نو دوی به طاقت نه لري چې سجده وکړي، حال دا چې ذلیله یعنی کښته به وي سترګې د دوی او راټینګ کړي به وي دوی ذلت خواري، یعنی پر دوی باندې به دغه خواري او ذلت راچاپېره سوي او راګرځېدونکي به وي، او بېشکه و دوی په دنیا کې دوی بلل سوي و سجدې ته، حال دا چې دوی روغ رمټ یعنی جوړ او روغ و.
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نو پرېږده ما او هغه څوک چې درواغ وایي پر دې خبرې یعنی قرآن کریم باندې ژر دی چې وبنیسو موږ دی قرار یعنی په قراره به موږ دی ونیسو د هغه ځای څخه چې دوی په هغه باندې نه پوهېږي او مهلت ورکوم. الله جل جلاله وایي زه و دوی ته یعنی وخت ورکوم بېشکه تدبیر زما یعنی وکر زما ډېر کلک دی. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نو آیا ته د کفارو څخه په خپل دعوت باندې څه اجرت غواړې؟ نو دوی د دغه اجرت یعنی د دغه تاوان څخه درانه کړل سوي دي ورباندې دروند تمامیږي. آیا سته په نیز د دوی پټه خبره یعنی علم غیب نو دوی د هغه څخه لیکي؟ نو آیا د کفارو په نیز غیب یعنی پټ معلومات شته؟ دوی د دغه غیبي معلوماتو څخه لیکنه کوي او خپلې اړتیاوې یعنی مجبوریات پر باندې پوره کوي. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نو صبر کوا حکم لره درب خپل یعنی د منکرانو په دغه اعمالو باندې ته صبر کوا او ته مه کېږه لکه هغه خاوند د ماهي یعنی یونس علیه السلام کله چې غږ یې وکړي او دی و ډک له غمه څخه که چیرې راټینګ کړی نه وای ده لره نعمت یعنی هغه احسان له لورې د رب ده نو خامخا به غورځول سوی وای دی په ډاګ یعنی په یو اوار میدان کې او دی به ملامت کړل سوی وای. یعنی یونس علیه السلام د خپل وخت د کفارو او د هغو د عناد او کړنو په خاطر باندې حوصله یې تنګه سول او د خپل رب جل جلاله د اجازې څخه ماسیوا د ښار څخه د باندې ولاړی چې ګوندې پر دغو کافرانو یا دغه ښاریانو باندې یو عذاب را نازل سي او دغه عمل یې د الله جل جلاله د اجازې څخه بغیر وکړي یعنی حوصله یې څنګه سول. نو ته د یونس علیه السلام پر رقم باندې مه کېږه یعنی خپله حوصله مه بایله. نو غوره کوي دغه یونس علیه السلام طرف ده نو ویې ګرځوئ دغه یونس علیه السلام د صالحانو یعنی نیکوکارانو څخه یعنی د کاملو نیکوکارانو او نیکي کوونکو څخه یې وګرځوئ. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. او بېشکه نږدې و هغه کسان چې کافران سوي دي چې وشوي تا یعنی وغورځوي تا په سترګو خپلو سره هغه وخت چې واورېدی دی دغه فند یعنی دغه قرآن کریم او وایي دی چې بېشکه دغه محمد صلی الله علیه وسلم لیونی دی او حال دا چې نه دی د قرآن کریم مګر یو فند دی ټولو عالمیانو یعنی ټول مخلوق لره یعنی ستا پر نه لیونتوب باندې په خپل هم دا قرآن کریم د دې شاهدي ورکوي ځکه چې قرآن کریم تر قیامت ورځې پورې د ټول مخلوق دپاره هغه فن او نصیحت دی. نو آیا دا د کوم لیوني کلام کېدلی سي چې ټولې نړۍ او ټولو مخلوقاتو د فن او نصیحت وي؟ بلکې هیڅ کله نسي کېدلی. نو دغسې کلام چې د ټولې نړۍ دپاره هغه منفعت او د فایدې شی دی نو هغه کس ته لقب د لیونتوب ورکول دا هیڅ لیونتوب نه دی. نو ته خپله حوصله مه بایله بلکې استقامت وکړه او د الله جل جلاله کلام او دعوت و نورو ته ورسوه.